سلامونه ملګرو، په دې هیله تاسو به روغ جوړ په صحت من یاست. ملګرو، نن ویډیو کې زه هم درته ښایم چې څنګه کولی شو چې موږ سبسکرایب او ټایپ د یوې میاشتې مخکې هم پوره کړو. ملګرو، دا د یوټیوب کورس دوهمه ویډیو. ملګرو، تاسو څخه یوه هیله لرم چې تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، همدا ویډیو لاندې سور سبسکرایب بټن درسره ووهئ او ورسره څنګ کې بل ګنټې نښان راځي هماغه ووهئ چې موږ هره نوې ویډیو اپلوډ هغه تاسو ته په وخت رسېږي. نو راځو ملګرو، ویډیو پیل کړو. ملګرو، د سبسکرایب پوره کولو لپاره درې لارې دي. لومړۍ لاره، تاسو به راشئ کروم براوزر به راخلاص کړئ او کله چې کروم براوزر راخلاص کړ تاسو به راشئ په دا چینل باندې چې کله کلیک وکړ دلته به تاسو دا انیبل راړوي. انیبل چې کله کلیک وکړئ تاسو هم دلته یو لینک اخیستلی شئ. کله چې لینک راواخیستل تاسو رابه شئ بل چا یوټیوب کمنټ ته، لکه دلته زما ملګری دی حسن علي. دا کمنټ ته چې کله ورشئ نو ملګرو تاسو به همدلته پیسټ کړئ او یا به همدلته تاسو ورسره ولیکئ زموږ چینل درسره سبسکرایب تخنیکي چینل دی. ملګرو، همدغه لارې سبسکرایب ډېر زیات کېږي. او دوهمه لار زه دلته یو ویډیو سکیپ کوم د بل چینل ورشم. ملګرو، تاسو به یو داسې چینل را پیدا کړئ چې کله تاسو یو چینل لرئ نو تاسو به حتما څلور یوه کې یا دوه کې نه به کم نه وي. زه دلته یو خپل چینل را خلاصوم. کله مې دا را خلاص کړم ملګرو، دا زما نوی چینل دی. که تاسو سبسکرایب کړئ نو تاسو به راشئ د ویډیو باندې به کلیک وکړئ. زه بخښنه غواړم. جوړ په صحت ملګرو، تاسو به راشئ په شیر باندې به کلیک وکړئ. کله چې شیر باندې کلیک تاسو په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. تاسو ګورئ کریټ پوسټ، دا چې کله کلیک وکړئ تاسو به دلته یو څه ورسره ولیکئ. او پوسټ به کې زه ګورم همدلته تاسو په دغه چینل را خلاص کړئ. لاندې را خلاصوم، فیس باندې کلیک کوم. ملګرو ګورئ دلته زموږ نورې ویډیوګانې هم پکې شیر کړي دي. تاسو ګورئ دلته تاسو چې کوم ستر چینل چې وي له هغه څخه یې هر څوک پکې ګوري دغه ویډیو. ملګرو، دغه دوهمه طریقه. درېیمه طریقه به همدغه شیر باندې ده. شیر باندې ده خو تاسو بله خوا تاسو به لینک کاپي کوئ او په هغه بله ویډیو کې درته ښیم چې فیسبوک په پاڼه کې پیسټ کوئ. هغه چې کومه خلک کسي هغه چینل ته ویوز راځي هغه ویډیو ته. نو ملګرو، که ویډیو مو خوښه یې ویډیو سره لایک کړئ، نور ملګرو سره هم شیر کړئ. نور ملګري د ویډیو څخه هم برخمن شي. نور په خدای سپارو.